سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ یې. ګلپاڼې په تیر غټ اختر کې په دې کارونو ګیره شوه. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب او ورسره په خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. د پښتو وتلې سندرغاړې ګلپاڼې تیر غټ اختر د خپل کور او فامیل نه لرې په متحده عربي اماراتو کې تیر کړ او دغلته یې په کلتوري کنسرټونو کې برخه واخیستله. ګلپاڼې وویل هغه د ستر اختر دپاره متحده عربي اماراتو ته تللې وه او هغلته یې 4 ورځې په بېلابېلو ښارونو کې پښتنو ته په راجوړېدونکو شوګانو یا کنسرټونو کې سندرې وویلې. ګلپاڼې وویل هغه اختر د خپلې کورنۍ د غړو سره په خپل کور کې خوښوي خو یوه هنرمنده ده او د هنرمند ژوند باندې د هغه د ټولو مینوالو حق وي نو ځکه هغې دا ځل دا اختر د خپلو مسافرو مینوالو دپاره متحده عربي اماراتو ته وړی و. نوموړي وویل د اختر دپاره یې نوې سندرې په فلمونو کې را روانې دي او هم یې د اختر نه وړاندې نوې ټپې او غزلې مارکیټ ته راغلي دي چې د میلیونونو په شمېر د هغې مینوالو خوښې کړي هم دي. هغې زیاته کړه نوې غزلې او سندرې یې د نور کله نه په جلا بڼه دي. د ښې شاعرۍ او ښې موسیقۍ انتخاب یې کړی او هیله لري چې د هغې د غږ مینوال به یې ډېر خوښ کړي. د پېښور اوسېدونکې ګلپاڼې اعلی تعلیم یافته ده. په سوسیالوجي کې یې د ماسټر ډیګري ترلاسه کړې او وایي که وخت یې ولرلو نو غواړي چې وړاندې هم تر پی ایچ ډي زده کړې ترلاسه کړي. که ویډیو مو خوښه شوه نو حتما یې در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې په کمنټ کې حتما پرېږدئ.